د دریچه یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله يم چې په یو نوې پروګرام کې له تاسو سره یم. هیله مند یم چې دا پروګرام به هم را سره تر پایه وګورئ. د روزي مبارکه میاشت او ماښامي ته هم وخت را نږدې دی. نن موږ په جلال آباد ښار کې د هغو ځوانانو ترڅنګ ورزو چې د کابل جلال آباد پر لوی لار د مسافرو په خدمت کې روزه ماته چمتو کوي. رنگ رو باز سره سره او سوشو راشدم لامونه نه کیږي کله چې ټول راته روغ جوړ اوسې او صحت جامع بوتل لري او الله حیات یو تند لمر ټولنیز بنسټ فعال شخص دغه برنامه چې موږ تاسو نن تاسو ګورئ تاسو مخې ته ده د ماښامي بندوبست خپل د قدرمنو ملګرو ورونو لپاره په دغه لوی لارې کوم چې مسافر دي نو ځینې مسایل خو په دغه برخه کې مونږ ډېر زیات نظر کې لرو خو ما یو څه چې ډېر ناچیزه غوندې دي هغه دلته د دغې اوبو یا د دغې حافظې تیارول دي او خپلې ټولنې لپاره دا خو څه نه دي مونږ غواړو چې لا هم نور فعالیتونه ولرو او د دې نه ډېر څه خپلې ټولنې ته وړاندې مولا اذان کوي او دا ځوانان خپل کار ته دوام ورکوي. رمضان دی او رمضان کې ثوابونه ډېر دي دا ثوابونه خاطر موږ هم دا پرېکړه وکړو خپلو ملګرو سره د لمر ټولنیز بنسټ د غړو سره چې کوم مسافرین چې په لاره تېرېږي هغوی ته د خرما او د رحابسا د پروګرام برابر کړو دو ثواب به موږ اوس موږ ثواب به دا مصارف په خپل ژبه او دا مصارف زیاتر موږ ته ژر نه دی که ځینې ملګري مرسته کوي که مرسته یې وکړو نو پورې ودان کړي موږ چاته وینا نه کوو موږ دا مصارف خپل ژبه دا یو ډېر خوش قسمته خلک دي او د موږ اکثره خلک بایسي دا سرکو ته دا غره وباسي دا ځوانان دي پوه شوې د هر یو مسافر نه چې د زړه نه کومه یو دعا دوی ته وځي دا دوی بس دا دوی دپاره هر څه ډېر خوشحاله شوم د دې ځوانان داسې یو داسې خدمت کوي داسې مسافر په دې لاره تېرېږي او هغو ته باید یو شی ورسوي کیرا لکه اوس زه راغلم نو داسې اوس کور ته رسېږم نیمه ګنټه نور هم او هر څه همدلته وکړه الله دې تاسو ته هم اجر ورکړي الله دې ځوانانو ته هم اجر ورکړي. درنو لیدونکو هیله ده زموږ دا ډالۍ به مو خوښه شوې وي او تاسې به هم د خیر په کار کې سستی نه کوئ. موږ ته اجازه راکړئ تاسو ته ښه ژوند خو دریچه یوټیوب چینل سبسکرایب او موږ سره د ټولنې په ګټه د مثبتو پروګرامونو لیدونکي اوسئ.